خوشحال سادات د افغانستان یو لوی قدر ده چې اوس یې تشه ټول ملت محسوسوي. دا یوه پروژه وه چې د سادات مخې ته یې خنډونه جوړ کړل او غوښتل یې چې له صحنې وباسي او همداسې وشول. اوس دا مسج د سره بدرګه کړی چې ولسمشره افغانستان او ته خوشحال سادات ته ضرورت لري. که د خوشحال سادات بیرته غوښتل غواړئ نو ویډیو لایک کړئ چې موږ وپوهیږو ملت څومره د سادات ارمانجن ده. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، له موږ سره پاتې شئ. افغانستان او په افغانستان کې ولسواکي تر بل هر وخت له سخت ګواښ سره مخامخ ده. په کور دننه پردي پالو او د پاکستان لاسپوسو د سولې په بهانه له امریکا سره لاسونه پټ کړي دي او د افغانستان د ولسواک نظام او دغه هیواد د ملي ګټو خلاف پریکړې او فیصلې کوي. د بیان ازادۍ، د ښځو حقوق، ولسواکي، د افغان ماشومانو زده کړې او په لویه کې د بشري حقوقو له زیان او ګواښ سره مخامخ شوي دي. د یو داسې مرحله ده چې د ولسواک نظام د ساتلو او پاللو په موخه افغانستان ته د هر با نفوذ او په ځانګړي ډول د پاکستان د شومو اهدافو د مخالف هر شخصیت ضرورت دی. خو تیره بیا هغه کسان چې افغانانو ته یې ثابت شوي دي. حکومت باید اوس له هغه ټولو با نفوذ اشخاصو ګټه واخلي چې یا یې د پاکستان د مداخلت په تړاو ګټې په خطر کې دي او یا په رښتونې توګه د دغه نظام ساتلو ته ژمن دي. دې کې هیڅ شک نشته. تېروتنې به شوي وي او با نفوذ اشخاصو که هغه د دغه هیواد له هر ژبې او قوم سره تعلق ولري تېروتنې به یې کړې وي. خو اوس د تېروتنو د بخښلو او د ملي او پر هیواد مینو اشخاصو د رامخته کولو وخت دی. په دغه ملي او با نفوذه یا په بله معنا په ټولنه کې د ښه نوم لرونکي شخصیتونو له ملي یو جنرال خوشحال سادات دی چې ولسمشر غني په مهم ځای د ټاکلو په صورت کې د نظام د ساتلو په موخه د ولس زړونه خپلولی شي او د پاکستان د شومو اهدافو ضد افکار لرونکی ولس پر ځان راغونډولی شي. پر مهم پوسټ د خوشحال سادات بیا مقرري له یو خوا په کور دننه پر پردي پالو ته سرخوږی جوړېدلی شي او له بل پلوه هغه فکر ته تقویت ورکول کېدلی شي چې په افغانستان او ولسواک نظام پرې وړه ولري. که ولسمشر غني د ولس دا غوښتنې ته په درنه سترګه وګوري ښایي په ولس کې لا نور محبوبیت ترلاسه کړي او تر ډیره بریده د خوشحال سادات له ولسي ملاتړ نه لا نور برخمن شي. که څه هم خوشحال سادات بیا دا خبره کړې چې یو سرتیری دی او د حکومت هر امر او پریکړې ته په سر سترګو مني، خو بیا هم د هغه پلویان چې ډیره برخه په ولس کې تیت او پرک دي په یوه خوله د نظام تر شا ودرېدلی شي. افغانستان ته دا وخت د یوه وګړي د رښتینولۍ تبلیغات او ورسره د دښمن په خلاف د دریدلو ضرورت دی. نو په داسې یو وخت کې چې هیواد خلکو ته اړتیا ولري د با نفوذ اشخاصو مقرري مثبته ثابتېدلی شي. له خوشحال سادات نه که له یوې خوا لنډغر په ویره کې وه، له بل پلوه تر ډیره بریده د پاکستان لاسپوڅې هم د خپل ویرې تر سیوري لاندې راوستې وه. هغه کسان چې پر ولسمشر راڅرخېدلې او تر ډیره بریده ارګ میشتي بلل کېدل او ګټې وټې په ارګ پورې تړلې دي، اوس د دې اړتیا ده چې هغوی په خپل اثر رسوخ باندې ولسمشر قانع کړي چې خوشحال او هغه ته ورته څیرې راوباسي او داسې چارې ورسپاري چې له یوې خوا ولس خپله او له بلې خوا د دښمن سترګې وسوځوي. قدرمنو لیدونکو نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.